د پاکستان د دیني علماو او مخورو پلاوي له طالبانو سره پر فرضي کرښه د ستونزو په اړه خبرې کړي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند له چمن سره پر فرضي کرښه تر وروستیو نښتو وروسته د پاکستان د چمن سیمې دیني علماو او سوداګرو یو پلاوی پر فرضي کرښه ستونزو په اړه د خبرو لپاره کندهار ولایت ته تللی دی. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو والي بیان حاجي زهید نن سه شنبه امریکا غږ ته په لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي اماراتو او پاکستان پلاوي د له چمن سره پر پوله د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې دغه غونډه چې پرون دوشنبه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ترسره شوې پاکستاني پلاوي له چمن سره پر فرضي کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په یاد اعلامیه کې د طالبانو حکومت د پلاوي له قوله ویل شوي موږ دا غواړو چې دواړه اړخونه مسلمان ملت او ټبر داسې ژوند وکړي لکه ورونه چې نه بېلېدونکې اړیکې سره لري. موږ همیشه د خبرو د لارې د مشکل د حل غوښتونکي یو. زموږ ځواکونو د خاورې څخه د دفاع په خاطر اقدامات کړي دي. د بیان له مخې پاکستاني پلاوي ویلي چې یاده مسله به د پاکستان له حکومت سره په جدیت شریکه کړي. د پاکستان د دیني علماو، قومي مشرانو او سوداګرو پلاوی پر داسې مهال له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته تللی چې روانه سپټمبر میاشت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند شیرو اوبو سیمه کې له چمن سره پر پوله د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ دوه د نښتو راپورونه ورکړل شول. ویل کېږي چې طالب سرتیرو د شیرو اوبو سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني سرتیرو پرې ډزې کړې او نښته رامنځته شوه. د پاکستان حکومت روانه میاشت ویل چې ډسمبر پر 12مه له چمن سره پر پوله د طالب پولیسو ځواکونو په ډزو کې 6 پاکستانیان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي وو. پاکستان د طالبانو له حکومت څخه د یادو نښتو د بندېدو غوښتنه کړې وه. په کندهار ولایت کې د طالبانو والي بیان حاجي زهید هغه مهال ویلي و چې د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې یو طالب سرتیره وژل شوی او لاس طالب سرتیري او 3 وګړي ټپیان شوي وو. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت یادو نښتو پړه پر پاکستاني سرتیرو اچولې وه. ویلي و چې پاکستاني سرتیرو پر سپین بولدک ولسوالۍ د توغندیو په توغولو جګړې ته لار هواره کړې وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.